دوستانو بیا هم ښه راغلاست. په دې برخه کې په دې سره خبره کوو چې د پروژې د حدودو تعیینول یا د پروژې د صحیح مدیریت څه اهمیت لري. واضحه خبره ده ترڅو د پروژې د انحراف څخه مخنیوی وشي. نو د پروژې د حدودو مدیریت د دې لپاره ترسره کیږي ترڅو د پروژې د غیر منطقي مهالویش څخه مخنیوی وشي. لکه د یوې پروژې د تطبیق لپاره داسې مهالویش دي ونه ټاکل شي چې هغه غیر ضروري او غیر منطقي وي. او د بودیجې د زیاتوالي څخه مخنیوی وشي. کله چې د پروژې حدود ټاکل کیږي په دې منظور چې مشخصاً کوم کارونه چې د پروژې د لپاره ضروري دي هغه د تعیین شي او سرچینې دې په هغه ولګول شي او د سرچینو د ضایع کېدو څخه دې مخنیوی وشي. او بله دا چې د پروژې د صحیح مدیریت د دې لپاره ترسره کیږي ترڅو د پروژې کیفیت تضمین شي.